وایکړی سم تربیت خپ ترتیب مرتب خلقو لالي ماشومان کړی علمیت تا طلب ذهن سازي وکړی په مدرسه او مکتب ورکړی کتاب او قلم په احترام او ادب ورکړی کتاب او قلم په احترام او ادب دوی مراد لونکي د ژوند دوی مو د ژوند آینه موږ با یو او یا نه دوی با اکثر وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګرانو لیدونکو اوریدونکو په نیکه هیلو سلامونه مو هرکلی کوم نن دی بیا موږ د جامع ریاض العلوم کابل د مکتب د څنګې د امتحان صحنې ته راغلي یو چې د وزارت معارف مطابق د 1403 هجري شمسي کال د کلنۍ امتحان دوهم ورځ دی چې په دې اړه به موږ د مکتب د څنګې له محترم مدیر صاحب محترمینو استادانو او د ګلالۍ شاګردانو سره د امتحان د صحنې په اړه تاسو ته به معلومات درکړو کړی علمیت تا طلب ذهن سازي وکړی په مدرسه او مکتب ورکړی کتاب او قلم په احترام مدیر صاحب محترم که تاسو موږ ته د امتحان په اړه لنډ معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د قانون او لایحې مطابق کلنۍ یا سالنه امتحانونه شروع شوي دي. دا امتحانونه د قوس د میاشتې په لومړۍ نیټه چې د پنجشنبې ورځ شروع شول او نن ورځ چې د قوس د میاشتې درېیمه تاریخ ده دویم امتحان سره جریان کې ده. مدیر صاحب محترم که تاسو موږ ته د امتحان د صحنې په اړه معلومات راکړئ او که دا معلومات راکړئ چې په دې صحن کې د کومو ټولګیو زده کوونکي دلته ناست دي. دغه صحنه کې خو د درېیم صنف نه تر لسم صنف پورې شاګردان شتون لري. امتحاني صحنه چې دا په 9 بجې باندې شروع کیږي. منظم دوی دغلته امتحاني حال ته راوستل کیږي. د هغه نه وروسته پارچې په منظم شکل باندې ورته ویشل کیږي. دوی ته پوره اندازه وخت ورکړل شوی ده. هر شاګرد په ښه غور او دقیق ډول باندې خپله پارچه ګوري. د هغه نه وروسته په منظم شکل باندې حل کوي. د استادان منتظمین دلته شتون لري. ټولو شاګردانو ته پارچې یو څه اندازه تشریح کیږي. د هغه نه وروسته شاګردان په خپلو پارچو په حل کولو باندې شروع کوي او 12 بجې د دوی د پارچو د وخت خلاصېدل دي. په 12 بجې باندې دوی امتحاني صحنه خلاصېږي او پارچه یې خلاصېږي چې دا د یو شاګرد لپاره کافي وخت ده او په دومره وخت کې یو شاګرد کولی سي که هر څومره سخته پارچه یا اسانه پارچه یا متوسطه پارچه په ښه شکل او په منظم شکل باندې حل کولی سي. استاد محترم که تاسو موږ ته د روانې صحنې په اړه لږ معلومات راکړئ د امتحان. بسم الله الرحمن الرحیم. د جامع ریاض العلوم خصوصي غیر انتفاعي لیسه کې د شاګردانو لپاره د امتحان 2 ماحوله برابر کړل شوي دي چې په دغې ماحول کې د استادانو د نظارت لاندې شاګردان خپل امتحانونه ورکوي او کله چې د شاګردانو سره د سوال مطابق کوم مشکل پیدا شي له اړوند استادانو څخه پوښتنه کوي او استادان دغې جواب ورکوي. او تاسو که موږ ته د شاګردانو کیفیت څنګه ارزیابي کوي تاسو په فکر سره؟ د شاګردانو د کیفیت باره کې به زه ووایم چې په ریاض العلوم خصوصي غیر انتفاعي لیسه کې ډېر ښه درسي ماحول د شاګردانو لپاره تیار کړل شوی ده. دا طبعا چې کله د شاګردانو لپاره یو درسي ښه ماحول تیار کړل شوی په هغې شاګردانو کې ښه مثبت تغیرات راځي. همدارنګه د موږ د ریاض العلوم خصوصي غیر انتفاعي لیسې په شاګردانو کې ډېر ښه مثبت تغیرات راغلي دي. ورکړی کتاب او قلم په احترام او ادب باید چې نه وي فرق پښتون ازبک پاشایي په ګران وطن کې رالوی د دا وطن نیالګي سبا به مونږه دمه. که تاسو په اول کې راته ځان معرفي کوئ او د کلني امتحان لپاره څومره آمادګي مو نیولې؟ زما نوم احمد شاه دی او د ریاض العلوم د خصوصي غیر انتفاعي لیسې د 8م ټولګي زده کوونکی یم. امتحانات خو مخکې له دې چې ریاض العلوم خصوصي غیر انتفاعي لیسه خپل شاګردان امتحان حال ته راولي یوه هفته وخت ورکوي چې دوی د خپلو امتحاناتو لپاره پوره آمادګي ونیسي او د دې نتیجه به دا وي چې ټول زده کوونکي که هغه هم هر څومره کمزوری شاګرد دي په ښو نمرو کامیاب سي. الحمدلله د روان کال د درسونو په جریان کې استادانو زموږ سره پوره همکاري کړې ده او موږ هم د درسونو څخه ډېر خوش یو. شما اول خود را معرفی کنید و چطور است امتحان شما و صحنه امتحانتان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نام محمد الیاس است، صنف نهم هستم و در صحنه امتحان ما اینطور است که توسط مدیر صاحب، سرمعلم صاحب و تمام استادا کنترل میشه. یک هفته پیش از امتحان برای ما وقت داده شد و ما بسیار خوب تلاش کردیم، کوشش کردیم، بسیار خوب پیش میره. صحنه امتحان سوالات حل میکنیم. يباوي كل عالم، يباوي صاحب منصب، يباوي كل عالم، يباوي صاحب منصب. ويكري سم تربية خبو ترتيب مرتب، خلقو لالي مشومان كري علمية تطلب، ذهن سازي وكري بمدرسة أو مكتب، وكري كتاب.